د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. السلام علیکم. د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ. پام مړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهم وروستي خبرونه ته. نن دوشنبه د دلویا د سلواغ شپاړسمه د 2023 میلادي کال د فبروري میاشتې 15 منټې سره سمون لري. روانه خبري سرویس درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. په بدخشان کې د دوه ترافیکي پیښو له کبله 10 کسان ته مرګ ژوبله وخته. ننګرهار پوهنتون به د راتلونکي اونۍ د اقلیمي بدلون د ستر ملي کانفرنس کوربوي. او پښتونخوا کې 10 پاکستانی پولیس وژل شوي. اوس هم بشپړ خبرونه. په بدخشان کې د دوه ترافیکي پیښو له کبله 10 کسان ته مرګ ژوبله وخته. د بدخشان ځایي چارواکي وایي چې دغه ولایت په مرکز فیض آباد او بهارک ولسوالۍ کې د دوه ترافیکي پیښو له کبله 10 کسان ته مرګ ژوبله وخته ده. د یاد ولایت د ترافیکو مدیر قاری ګلابدین سهیل رسنیو ته وویل چې د فیض آباد ښار په 15 حوزه او د بهارک ولسوالۍ په قلاتک سیمه کې ترافیکي پیښې رامنځته شوي چې پکې 2 کسان مړه شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. نوموړي وویل دغه پیښې د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوي دي. باید وویل شي چې په دې وروستیو کې په هیواد کې د ترافیکي پیښو کچه لوړوالی راغلی دی. ننګرهار پوهنتون به راتلونکي اونۍ د اقلیمي بدلون ستر ملي کانفرنس کوربوي. د لوړو زده کړو وزارت مسؤلینو راتلونکي اونۍ د ننګرهار په پوهنتون کې د اقلیمي بدلون په اړه د یو ستر ملي کانفرنس د جوړېدو خبر ورکړی. د یاد وزارت علمي معین ډاکټر لطف الله خیرخوا نن حکومت د رسنیو په مرکز کې په دې اړه جوړ شوی غونډه کې چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې چارواکي هم پکې ګډون کړی وویل په دغه ملي کانفرنس کې د اړوند ادارو مسؤلین ترڅنګ د هیواد د ټولو پوهنتونونو له بهر څخه رادوت شوي د پوهنتونونو استادان او د اقلیم او چاپیریال ساتنې د برخې کارپوهان برخې ولري. د نوموړي په خبره دغه 3 ورځني کانفرنس لپاره د هیواد له بېلابېلو پوهنتونونو بهرني هیوادونو څخه 250 مقالې کانفرنس چمتو کوونکې ډلې ته رسېدلي او له هغې جملې څخه 140 تایید شوي دي چې 20 بهرني مقالې دي. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مرستیال مولوي عبدالسلام حقانی په دغه غونډه کې وویل چې افغانستان د جګړو له کبله د اقلیمي بدلون په برخه کې سخت منتظر او زیانمن شوی هیواد دی. درنو اوریدونکو په خبري سرویس کې اوس هم یو بهرنی خبر. پښتونخوا کې 10 پاکستانی پولیس وژل شوي. د پاکستانی او نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې د پښتونخوا په دیره اسماعیل خان سیمه کې نن دوشنبه سهار د پولیسو پر مرکز برید کې 10 پاکستانی پولیس وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي. د معلوماتو له مخې بریدګر لومړی له نښه ویشتونکو وسلو څخه کار اخیستی او وروسته ودانۍ ته ننوتي دي. چارواکي ویلي دغه برید کې له نورو درنو وسلو او لاسي بمونو څخه هم کار اخیستل شوی دی. معلومه نه ده چې دغه برید چا کړی، خو باید وویل شي چې برید د دغه هیواد له عمومي ټاکنو یوازې 3 ورځې مخکې ترسره شوی دی. درنو اوریدونکو په خبري سرویس کې راټول شوي مطالب هم دومره ول. تر بیا خبر لوی علامه ملشه.
د سیمې، هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړی د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.